لومړی خو دغه پیښې ولې رامنځته کیږي، دا ادعاوې ولې رامنځته کیږي؟ د دې پس منظر ته که وګورو د افغانستان او د پاکستان اړیکې که سره وګورو، په تیرو 40 کالونو کې سره وګورو، پرتله یې کړو د پاکستان اسټابلیشمنټ یا هلته نظامي واکمنان، هلته واکمني د فوز ده. دغه نور ادارې برای نام صرف د نړۍ د غولولو دپاره جوړ شوي دي. هغه که ستره محکمه ده، هغه که وزارت قانون ده، هغه که وزارت د اقتصاد ده یا وزارت د خارجه ده، هلته نظام چې ده سیول نظام ټول لاسپوڅی ده، خپل صلاحیت نه لري. دا له لمر نه روښانه ده. د پاکستان 95% عام ولس په دې باندې پوه ده چې واک له چا سره ده. د پاکستان جغرافیه چې ده دا یوه جعلي جغرافیه ده. دوی په دغه کارونو سره هڅه کوي چې پاکستان ته هغه حقوقي تحقق ورکړي د جغرافیې. دوی له د خپلې جغرافیې نه دومره په ډار کې دي چې همیش دوی دا سوچ کوي چې دا ملک ماتیږي، دا ملک له منځه ځي. د دوی تلویزیونونه، د دوی سیاسي شنونکي، د دوی سیاستوال، دا ټول که ته هغه کې د دوی دا خبرې سره واورې، بس دوی په دغه ویره کې دي چې سبا او بله ورځ پاکستان ماتیږي، پاکستان څو ټوټې کیږي. ولې د دې دلیل څه دی؟ دغه جغرافیه جعلي ده، دا جغرافیه تحمل شوې ده. موږ په ګاونډ کې 6 ملکونو سره پوله لرو. ولې تاجکستان له خپل جغرافیې ویره نه لري؟ ولې ایران نه لري؟ ولې چین نه لري؟ ولې قزاقستان ازبکستان نه لري؟ خو هغه جغرافیه حقیقي جغرافیه ده، جعلي نه ده. د پاکستان نقشه، د پاکستان جغرافیه، د پاکستان فوج، د پاکستان عدالتونه، د پاکستان ګوندونه ټول جعلي دي. یو سړی وزیر اعظم ده، فوج راجګیږي په انتخاباتو باندې راغلی. پاکستان یو جمهوري ملک ده که نه؟ بله. هلته خو فوزي شاهي نظام نه ده، جمهوریت ده، پارلماني نظام ده. عوام راجګیږي، ووټ اچوي، میلیاردونه روپۍ مصرفیږي په انتخاباتو باندې. د فوز یوه خبر نه مني، هغه بندیخانه کې اچوي. نن 10 کاله بند هم پرې وخته. نواز شریف عین حال، ذوالفقار علی بوټو عین حال، اعدام شو. دوی ورته پانسي بنګلادیش بیل شو. بنګلادیش ولې بیل شو؟ په انتخاباتو کې بنګالیانو غوڅ اکثریت وګټه، بوټو ورسره نه منه، هغوی خپل ملک اعلان کړه. اوس به همدغه حالت راځي. عمران خان په بندیخانه کې ده، 10 کاله قید ورکول کیږي. ګناه او جرم یې څه شی ده؟ پاکستان ته یې ورکاپ راوړی، د کینسر روغتونونه یې ورته جوړ کړي دي. پاکستان ته سیاسي استحکام یو څه وخت دپاره ورکړه. په کورونا کې دا ملک یو طرف ته ویوړه، یعنی یو بد حالاتو د کورونا په وخت کې یو ملک چې له IMF نه په میلیاردونه ډالر، سلګونه میلیارده قرضداره وي، د هغه وخت حاکم هغه راجګ سي خلکو ته صحت کارت ورکوي. دا د دوی خپل داخلي مسایل دي. صحیح شو؟ دغه غلطې پالیسۍ، دغه سیاستونه دا پاکستان په خپله له داخل نه ځان ته پورته کوي. د مارن بلوچ په نامه باندې یو بلوڅه مېرمن ده، بله، پرلت یې کړی و. پرلت یې کړی. علي وزیر، محسن داور، هغه خو اوس د حکومت سره درېدلی. منظور پښتون، 85% عام ولس د پاکستان دا یوه خبره که یې جو دهشتګردي ہے اس کې پیچې وردي ہے. معنا یې دا ده پښتو کې څه پیښې چې کیږي، څه بدبختۍ چې پاکستان ته راغلي د فوز له وجه نه ده، د حاکمانو له وجه نه ده. د دوی فوز بلوچان وژلي، د دوی پوځ پښتانه وژلي دي، د دوی پوځ سندیان وژلي دي، د دوی پوځ خپل وګړي خرڅ کړي دي. نو وخت چې د تا جغرافیه دومره جعلي وي، دومره کمزوري وي چې د تا 50% خلک فوز مقصر د ټولو بدبختیو بولي، ته خپله پړه څنګه په افغانستان باندې اچوي؟